阿咪他做家都不哩好啊嘛，阿咪都家都到哪里？阿咪都काम ځای阿咪تو काम ځای و خاموشه قصه چې زړه ماتوي. مور او یو زوی په کور کې اوسېږي، خو د زوی د زړه فاصله د مور نه ډېره لرې. دغه شانتي زوی موبایل ګوري، موبایل ته ناست وي او مور یې هغه دپاره خوراک تیاروي، لګیا وي او زوی په موبایل کې مصروف. دا مور یې خفه وي او هر وخت دغه شان دا لږ په دې موبایل کې مصروف وي او مور یې ډېره خفه وي او له دې زوی سره هېڅ فکر نه وي چې مور مې شته څه کار کول دی، خو دی په ګیم کې مصروفه وي، ګیم کوي او مور عاجزه وي، ورته په مخه ګوري او خفه کېږي. زویا دا زوی ورته غږ نه کوي او دا مور یې په زړه باندې پټ پټ درد تېروي. مور یې د ځان سره سوچ کوي چې دا هلک ولې ماله جواب نه راکوي او د ځان سره مصروفه یې په موبایل کې په مخه لګیا یې چې دا ولې ماله جواب نه راکوي. دا مور یې بیماره شي او د مور بیمارۍ ورو سیوا کېږي، خو بیا هم دا ډېره مضبوطه وي. زه نور درد نشم برداشت کولی، زه نور تکلیف نشم برداشت کولی. دغه شانتې تا په خپله هم ډېره بیماره وي او دا درد او تکلیف یې نوره هم بیماره وي او دا ډېره زیاته خفه وي، ډېر تکلیف ورته وي. بل طرف ته یې زوی په موبایل کې لګیا وي او په ګیم کې غرق وي او هیڅ فکر ورسره نه وي چې زما مور ده، د مور خواله تلل دي، د مور خیال ساتل دي. دا درد ډېر دی، خو دا به ما مړه کړي. دغه شان مور عاجزه په درد کې ډوبه وي او د زوی سره هیڅ پروا نه وي، هیڅ رم سره نه وي چې زما مور ده، ماته ولاړه ده، خفه ده، اوښکې بهیږي، جاړي. زوی ناست وي او په موبایل کې ګیم کوي. لږ راشه روته یوفره有火的电来灯说话的话，把那蓝色月路的有火来接我是ka。مور له هیڅ جواب نه ورکوي او په موبایل کې غرق وي. هره ورځ همدغه شانتي تېرېږي او مور یې خپل درد پټوي او د زوی سره هیڅ پروا نه وي. دا شپه ډېره خاموشه وي. دا درد ډېر زوروره دی او زه کمزورې یم. ها درد ما نور وژنیږه، زه نور نشم برداشت کولی. الله دې خیر کړي. په سبا لا کور ډېر خاموش وي او زوی کور ته راشي. حیران ګوري او دروازه کولاو کړي او کور ته دننه ورشي، داسې وي لکه څه چې ترې ورک وي.阿咪家里的耶。د مور چې څه هم په زړه یې هغه یې ته په خط کې لیکلي وي او دی بیا خط راواخلي او خط ته ګوري د هغې اوښکې په خط پرتې وي او خط لوستل بیا شروع کړي. زما ګرانه زویا، ما تل ستا د خوشحالۍ کوشش کړی دی چې تا زه خوشحاله وساتم. ما ستا سره هر وخت د خبرو کولو کوشش کړی دی. ته زما د زړه غوښې یې، ته ما ځان یې، خو تا ماله ټایم نه دی راکړی، نه تا ما د سوال جواب راکړی دی. زه به ګذرې لاړم، پټه به سملاستم په زړه به مې پټ درد تېروو، ما تا ته څه نه دي ویلي، خو ته تل مصروفه وې. دا یو خبره یاده لره، مور هېڅکله نه ستړې کېږي. نه Ami udah na waktu we. Jadi gunaan mah. Ami tadi na waktu. Ami zaman tadi zurat itu kamze. په منډه منډه لاړ شي او د صندوق نه د خپلې مور تصویر راواخلي. زما خوږه مورو، زما ته زړه کور مور. بیا لاړ شي تصویر ته کښېني او په زړه دننه تصویر ته پټ پټ جاړي او ډېر زیات خفه وي. نو تاسو هم خپلو مور او پلار له وخت ورکوئ، کنې بیا به د ده په شان خفه یې.